هغه سترګې دي حرست فی سبیل الله د الله په دین د الله په لار کې د مجاهد د تبلیغ د طالب څوکیداری وکي په دغه سترګو باندې اور حرام دی. وعین بکت من خشیت الله، موږ په دې خبره کوو. وعین بکت من خشیت الله، او هغه سترګې چې الله د یرین هغه سترګو نه اوښکې راوبېږي. اوښکې ګوره دې سترګې ته عین وایي په عربۍ کې، او چیني ته عین وایي. د عربي داسې وسیع عجبه ده. ګوره موږ وایي باران، پښتو کې باران که نه، عربۍ کې مطر. مطر، غیث، قطقط، صوب. داسې پسې ډېر په عربۍ کې د ازمري 630 نومونه دي. د ازمري 630 نومونه دي. نو دې سترګې ته عین وایي او چیني ته عین وایي. د چینه چې کله وچه شي او اوبه پکې نه وي نو هغه چینه بیکاره ده، هغه په 1 روپۍ منار دي، کار پې نه کېږي. کومه سترګه چې د هغې نه اوښکې نه راځي نو هغه سترګه 1 روپۍ قیمت هم نه لري، بیکاره ده، بیکاره. نو د چینې نه چې اوبه راووتلې هغه څه کوي؟ د چینې نه چې کله راوځي اوبه په هغې به فصل اوبه کړي نو ټیپر به وکړي او یو شی بل دی ټینډۍ. ټینډو ته چې 2.5 زره مالګه ور واچوي بیا هم ټینډۍ دي ښه، او چې 2.5 زره ټنه غوړي ورته ور واچوي نو بیا هم ټینډۍ دي. پیکه دي، خدای پیکه پیدا کړي دي. چې الله یو شی پیکه پیدا کړي که نه نو هغه نه خوږېږي، نو خو ټینډۍ به پې وشي. د سترګو نه چې کله اوښه راوبېدله کتابونه لیکي د دې قیمت د دې نیکۍ دا د دنیا اوبه په دنیا کې باغ جوړوي، خو د سترګې نه چې اوښه راوځي هغه په آخرت کې باغ جوړوي. د چینی اوبه چې دي چینه هم پانی ده، د چینی اوبه هم پانی دي، او سترګه چې ده د هغې نه چې کومه اوښه راله هغه پانی مانی نه ده، هغه باقي ده. د چینی په اوبو چې کله اوبه راوتي، د ټوین نه چې کله اوبه راوتلې ته به پې جامې وینځې، جامه به دې پاکه شي، بدن به پې ولمبې، بدن به دې پاک شي. خو چې ستا د سترګې نه کله اوښه لاړه کتابونه لیکي، ستا هغه بدن نه ګناهونه پاک شلو، بدن دې پاک شي.